السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر په خیر. یا خاره ناست یې ها؟ څنګه حال دی؟ طبیعت ښه دی؟ شینا ښې. څنګه نن دې لږ ناوخته نه کوو؟ شینا بېګا اوسه 11 بجو پورې ناست وم او نن دې لږ ناوخته نه کړو نو زه به خپل کار جوړ نه کوم او تاسو به دلته ناست یم. دا خو یاري دوستي ده مونږ چې راشو. نه نه خامخا نو موږ نن دې ناوخته که نور خو کله خو بس ډېر وخته پورې ناست وي. ملګري دوکان خو دنه لږ تش شوی دی یاره. نو بس تشېږي به نه. سوداګانې هم ګرانې دي پوه شولې او خامخا دلته پکې قرضونه هم ځي نو بس دومره پیسې خو نه. دغه قرضونه سړی خرابوي دا کریانه چې خرابه شي که نه دا اکثر شینا ګوره دا د دې قرض نه خرابېږي. او که نه او که نه دې کې دا شی وي نو بس مونږ خو سره ورولي ده که څه خدمت وي ګوره زه تابعدار یم ښه څه خالي اډر کوه. ستا خو مونږ ته پته ده هغه د غنمو پټې نو او ډېر ښه غنم یې راله وکړل که نه زه بیا به له غنم راولېږم او که ناششتې د تېره ولېږه نور خو زما الحمدلله شته دی پوه شول خو ناششتې دپاره تېره ولېږه چې چا چې د ناششته وباسي سم ډېر دله رالیږم چې کالو سر یې خورې ما او نور خیر دی ته ښې بس تابعدار یم ملګري ګراني ډېره زیاته شوله چې دې سره به څه کوو یار هر یو شی ګران شو که نه دې تیلو سره تا باندې څه غم دی وروره خو کوټه د سوریه کړې ده دا غاړه اخته دلته یې پکې ورونه اچولي او پکې ناست یې کرۍ د باندې نشته ته داسې حیات آباد کې ناست یې ته په ګرانې او په ارزانې څه کې او هر څه ګراني ده نو څه کې خو مونږ به څه وکړو شینه بالکل ټیک خبره یاره ملګري ډېره زیاته ګراني ده نو تا ته به زه څه ویم خو ګوره شینا خو دې ګوره قسمونو دپاره ساتلی دي زه به دې کې څه ویم خو دې وي شینه قسمونه له خو زه نه یم ساتلی شینا دا داسې پازابوي د ده په خبرو پسې مزه دته خو زه ویم دته خو ما یو لس ځلې وې زموږ دکانداري ده غریبي ده روانه ده شینا دته مو وې ما چې څه خدمت یې خو مونږ ته وایه که نه خوره شا په تکړه شه دا ستا خپل دکان یې خوره باسه نو دوست ماته وي دې قسطور ته راختلې غم مه کوه ښه ډیم پلازه رسامه خوره شینا واله که نه شینا د خبرې دا مطلب دی چې مونږ هم څه غواړې واله دکان زما دی او خورې دکان زما دی او خورې پکې ته تا ته خو مه وایي زه ګرانې او د ارزانې فکر مه کوه پاکستان کې داسې ښه ښه ځوانان پیدا شي زموږ موږ به ډېره زر ترقي کوي شینا هم غیبه دم کړي چې څه خدمت یې ما ته وایه چې څه به یې ما ته وایه که نه وه زه به دله ته خو یو خدمت نیم په ما راواچوه ته بیا وګوره که نه وه یاره ملګري بس یو کار وکړه څه د کبار کې مې یو ګاډر اخیستی دی قرض او یو 10,000 روپۍ ته ماله قرض راکړه ته خو باسې م یار دوست سي او تا له به زه انشاءالله بیا یو میاشت پس درکړم هغه له به زه دا ورکړم خیر یارانو په خیر په خیر منصفیه ښه ګاډر دې په 10,000 اخیستی دی او که نه په 10,000 روپۍ او قرض مې اخیستی دی کباړ کې دې ولې اخیسته سړي خو ما ته به دې ویلو وا شینه ما ته به دې ویلو چېرته نوې ګاډر به مې دله نوې اخیستې وم نوې رانه واله که نه دا څه خبره ده اوس خو دې دغه اخیستې نو اوس یې هغه له دا واپس وړې بیا هم بده خبره ده ګناه ده که نه 10,000 روپۍ بس خیر دې زه دله به غم وکړم ښه زه الله یې در سره وکړم زه درې راکړه نو چې بیا ترې راوړم ښه داسې کار دی کوټه م راپروزي دا به دله زه مړې خدای به خیر کړي که نه ښه صحیح ده ګاډر 10,000 که نه او 10,000 میاشت پس ته واپس درکړم ښه مړه زما د چا خو او ستا چا خو دکان کې راسه ناست یم که نه وه هغه ورولي ده ټیک شو دا تا ته زه 11 بجو پورې ناست یم صحیح ده خو دغه ګپ شپ دی که نه سبا ماښام به یې راکړې سبا زه زما کور کې راسه بټوله نه کور کې پاتې شوې ده ښه دا چاکلیټونه مې خوړل د دې پیسې به هم درکړم او 10,000 روپۍ هم دله راوړم ښه ته سینه څه ګپ لګوه صحیح ده زر راځه منصفي راځو نه نشي تللی چېرته هم نشي دا خو زموږ یار دوست سره دی دلته موږ سره 11 بجو پورې ناست دي ته بجې راشي او 11 بجې ځي هلکه خبره واوره وایه که نه تا خو ته راسینه داسې وډبوله لکه چې کور کې سره نغدې پرتې مړه ځان دې هسې ګاګ خراب کو هغه څنګه نو هغه داسې چې چېرته چیني غوړي به م چې راواغېشتلو او پیسې به م وله ورکړئ اوس به مې په سترګو هم څه نه کوي دکان ته هم نه ورځم